9 نصیحت. روژې مبارکې فرضي روژو د فضیلت په اړه د قرآن کریم آیتونه او ګڼ احادیث ټینګار کوي. د بخاري او مسلم په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه نیونکي ته لوی زیری ورکړی دی. فرمایي: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ژباړه: چا چې د رمضان روژې په ایمان او د اجر ترلاسه کولو په نیت ونیولې، مخکینی ګناهونه ورته وبخښل شو. او څوک چې د قدر شپه په عبادت او ثواب ترلاسه کولو په نیت سهار کړي، یعنی ټوله شپه عبادت وکړي، مخکینی ګناهونه یې وبخښل شول. د حدیث په شرح کې راځي د غفر یا وبخښل شو ماضي کلمه د ټینګار لپاره استعمال شوی، یعنی په یقیني ډول د مسلمان ګناهونه بخښل کیږي کله چې دی روژه په ایمان او د ثواب په نیت باندې ونیسي او د قدر شپه په همدغه نیت او ایمان سره په عبادت تیره کړي. علما وایي د انسانانو حق له دې جلا دی، ځکه د انسان حق باید انسان ته ورکړل شي. الله پاک د خپلو بندگانو حق ته نه بخي، خپل حقونه درته که یې خوښه شي بخي. 40 نصیحت. د شوال 6 روژې نیول. کله چې روژه تیره شي، الله پاک مسلمانانو ته یو بل طلایي فرصت ورکوي. د شوال میاشت 6 روژې. که رمضان میاشت کې روژه ونیسي او تر روژې نه پس میاشت کې هم 6 اضافي نفلي روژې ونیسي، داسې ده لکه پوره کال چې دی روژې نیولې وي. د صحیح مسلم په روایت شوی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ژباړه: چا چې د رمضان روژې او ورپسې د شوال 6 روژې ونیولې، داسې ده لکه ټول کال چې روژې نیولې وي. دا ضرور نه ده چې 6 واړه روژې د شا په شا وي. کوای شي هفته کې 2 دانې ونیسي، یا کوای شي هره دوشنبه او پنجشنبه روژه ونیسي، چې له دې سره به د په سنتو هم عمل کړی وي او نفلي روژې به هم نیولې وي. کوای شي ټوله میاشت کې چې هره ورځ ستا خوښه وي 6 روژې ونیسي.